یوه نجلۍ د ځوانه پیغله او ډېره حسینه ښایسته نجلۍ ده. تاسې اوس ورته ګورئ د ځوانې پیغلې نجلۍ طالبانو یوه یې مور ده. مور یې ده ته په کم نظر ګوري؟ د الفت او د مینې کنه حسین هم ده، نو مور هم ډېره داسې په درنده سترګه د الفت او د حنانت او د مینې په سترګه ورته ګوري که نه. او دا نجلۍ واده سوله اوس، پس له واده توب نه اولاد یې پیدا سو. مور یې په کم فکر ورته ګوري؟ مهربانۍ او د لطف. بچه یې په کم هغه ورته ګوري؟ مور په دې فکر ورته ګوري چې ما ته مرجع سه، زه باید په تا حنان او مهربانه یم، ما پناه راوړې. زوی یې په کمه سترګه ورته ګوري چې ده ته مور ته پناه وروړي که نه. زوی چې په زړه سي څوک یې ووهي چا ته پناه راوړي. او میړه یې په کم هغه ورته ګوري بیا دې حسینې او دې ښایسته ته پوهېږئ خو که او دې نجلۍ باندې یو بل څوک مین و طالبانو، هغه ته یې پلار ور نه کړه، هغه په کومه سترګه ورته ګوري؟